ترجی من تشاء لرکاوت من تشاء او چاله چې غواړ منهن د دوینا د نمبرنا یعنی تر واستو کولش وتؤوی الیک او زی ورکوا الیک د ځان سره من تشاء چاله چې غواړي و من بتغیتا او هغه بیبي چې ته غواړې یو ځای کېدل ممن د هغه چا نه عزلته چې تا جدا کړې د ځان نه یعنې د نمبر نه دي جدا کړی فلا جناح علیک نو نشتریش گناه پتا باندې ذالک دا حکم د نازیات نزدې ان تقر اعینهن چې یخیږي بسترګې داغي ولا يحزن او خفکیږي بنا و يرزين او خوشاله بوي بما باغاتیتهن چې تا ورکړي دی ټولو ته آتیتهن كلهن چې تا ورکړي دی ټولو ته والله يعلم والله پويږي ما پاغس فی قلوبکم استاسو پزړونو کې دي وکان الله دی الله رب العزت علیمن خپوها حلیم او صبر والا لا يحل لك النساء ندی رواستانه پار زنانا من بعد رست د دې قسمنا ولا ان او ندار وادي ان تبدلا چې بدل کتبهن د دوی پزه ان ازواج النور بی بیان ولو اعجبک اگر که تعجب کې چې تعالی ر حسنهن خایس داغي الا ما ملکت یمینک مگر اغا چې مالک یې دی خلاص تا وکان الله دی الله علی کل شیء رقیب پر یو سیز باندې نگهبان یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تدخلوا مداخلهم بیوت النبی کورونو د پیغمبر علی السلام ته الا ایؤذنا مگر هغه وخت چې اجازه وکړي شي لکم تاسو ته اله طعام د خوراک غیر ناظرینا نه به انتظار کوونکې اناهو د پخېدلو داغه ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو را وبلل شي فدخلون داخل شي فاذا طعمتم بیا کله چې خوراکو کې تاسو فنتشرون خارشه ولا مستانسین او می سارېږي مینه کوونکې له حدیث د خبرو ان ذالکم بشکدا کار استاسو کان یؤذی النبی تکلیف رسی پیغمبر علیہ السلام ته فیستحیی منکم نو هغه حیا کوي استاسو نو والله لا یستحیی او الله نه پرېږدي من الحق د حق بیانولنا اذا سالتموهن کله چې غواړئ تاسو د هغوی نه متاعن څه سامان فاسألوهن نو غواړئ د هغوی نه من وراء حجاب رستو د پردینا اخوا د پردینا ذالکم دا طریقات هارو ډیره فاکیزه د قلوبکم استاسو د زړونو د پاره قلوبهن او دا غوی د زړونو د پاره وما کان لکم او ندی جایز تاسو د پاره انت ازو چې تکلیف ورسوي رسول الله پیغمبر د الله تعالی ان او ندا جایز دی انتن کې هو چې تاسو نکاح کې ازواجه د بیبیانو دا غ سره من بعد رستو دا غنا بدن همیشه ان ذالکم بشکدا کان عند الله عظیما گناه د الله په نسبت ډیر لوی جرم دی ان تبدو کو چرتا سخکارا کوي شین سشي او تخفوه یا پټوي غا فین الله بشک الله کان بكل شیء علیما دی په هر یو شی باندې خپوها لا جناح علیهن نشتدیش گناه په دوی باندې فی آبائهن په بارد پلارانو د دوی کې ولا ابنائهن او نه په بارد زامنو د دوی کې ولا اخوانهن او نه په بارد رونو د دوی کې ولا ابناء اخوانهن او نه په بارد رونو د دوی کې ولا ابناء خواتین او نه په بارد خریونو د دوی کې ولا نسائهن او نه په بارد زنانو د دوی کې ولا ما او نه په بارد هغه چا کې ملکت چې مالکان دي ایمانهن خلاصون د دوی چې پرده تهونه کی واتقین الله یریږي د الله نه ان الله بشک الله کان علی کل شیء شهیدا دی پارسیز باندې گواه حاضر ناظر دی